سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوري لوبغاړی راشد خان د 4 کلونو ځنډ وروسته نن ګران افغانستان ته راغلی. راشد خان ته د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس لخوا په کابل نړیوال هوایي ډګر کې ښه راغلاست هم وویل شو. کرکټ بورډ راشد خان ته لوبډلمشرۍ لاندې د 2024 چلاوریز نړیوال جام لپاره لوبډله هم اعلان کړې ده چې تېره ورځ ویسټ انډیز ته هم ورسېدله. راشد خان په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې زه ډېر خوشحاله یم چې خپل هېواد ته رالم. زما کوشش او هدف هم دا دی چې همیشه د افغانستان لپاره ډېرې ښې لوبې ترسره کړم. ما مخکې هم غوښته چې ګران افغانستان ته راسم، خو د مشکلاتو له کبله ونه سوله. زه غواړم چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې هم ولوبېږم، د ځوانانو سره یو ځای په کابل کې ولوبېږم. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. داسې د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.